نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بی بی عائشی دا خلق چې د قیامت په ورځ راپاسي کنه حفاتن عراتن عرلن دا به بربن ټول را رواني میدان محشر ته خپیاب لخپیب چا سره به پیزاروم نه ښه دا کپړې برا سره نه ښه دا صادری بنی دا پګړې بنی اس پدنی حفاتن عراتن عرلن خپیاب لخپی بربن به میدان محشر ته را روان دسی سخت منظر بھی دا خلق پر روانی میدان محشر ته برا ټولیږي رنبه بچاته کپڑے غست رنبه به کپڑے چاته میلاویږي په آخرت کې به د ټولو نړمبه کپڑے ابراهیم علیه السلام ته میلاویږي د ټولو نړمبه زمونږ د استاد نیک ابراهیم علیه السلام ته کپڑے میلاوشي نو بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته وی الله حبیبا خلق به یو بل ته خلق به یو بل ته نه ګوري دي کې به زنانا نارینا خلق به یو بل ته نه ګوري وی نبی بی عائشی اب دسی حالتی کنا چې د خلقو د سترګې به دسی په بره خطلی بعضی وخت کې سړی ناشنا شي ویني د سترګې په ځای ودرېږي د سترګې د خلقو نه ني دا به دسی غړېدلې بره ولاړي په ځای به ولاړي دا به کته کېږي دا یومئذ شأن یغنی هغه ورځ به د خلکو یو حالت به هر سړی به خدای زما بس کیږي ما ته تله لګي دلته به نبی علیہ السلام ولاړي دلته به آدم علیہ السلام ولاړي دلته به کرامن کاتبین او دعل کتاب او عمل نامې بروړي به ورته دسی کیږي دلته به کتابو لګي دلته آدم علیہ السلام دلته نبی علیہ السلام او تا به پیش کی چر مخې ته شه او چې دې عمل نامه ویني دی بو چې لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الله اکبر دې عمل نامې خو زمان نه رکوټه ګناه پرې خېدل او خدای ما خو دا ګناه نه ده ما خو په لار کتلم او پس خزم نظر ولګي دا خو ګناه نه ده او دا خو لیکل شوی دی مې د پلان کې سړی کپلې لنډې دي دته وګور او هغه په ګناه کې لیکل شوی الله اکبر لا یغادر صغیرة ولا کبیرة خدایا دی خود نه رپوټه ګناه پرېخې دی او نه غټ ګناه پرېخې خدایا ما بس خو عمل نامه کولاو شو دس یو لوی صفه ورته کولاو شي یو ګناه بخکار کیږي یو ګناه یو الله اکبر دسی سخت ورځ پرته د مړه زامن المال والبنون فزامن دسی ډیر مدو کېږي خزینۃ الحیات الدنیا الله ویرا د دنیا زینت ته پدې ړمک لکوي خا پدې ړمک لکوي ځان له د اخرت ګټو کې د دواړو جهانو سردار فرمایي ښا وی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله الله هغه سړی جهنم ته نه داخلي ښا چې د الله د یری د وجه نه د هغه د سترګې نه اوښ کوي صرف د الله د یری الله لوی ورته یاد شي د الله مخې ته ودرېدل ورته یاد شي چې الله ته به حاضري کومه بکا من خشیت الله نو دی او یریږي د یری د الله د وجه نه په جړه شي داسې د اوښ کې را روان شي چې دا اوښ که د الله د یری د وجې نه راووتله دا سړی الله جهنم ته نه داخلي حتی یعود اللبن فی الزرع چې سړی پی د څاروي نه الوشي دا پی دوباره غلانس ته تلی شي څنګه چې وایي دا پی نبی علیه السلام وایي دوباره غلانس ته نشي تلی نو داسې چې کومې سترګې د الله د یري نه اوښکه توی کړي دا جهنم ته نشي تلی چې د الله لویي ځان ته کله ناکله یادوه خوشي ځای کې کښېنه سترګې پټوه وایي زه مړ شوم اعلان شو زما نوم واغستی شو پلان کې د پلان کې زوی وفات شو نن به په پلان کې ټیم جنازه وای زما جنازه وتله خلق را له غسل راکړي څوک مې په یو طرف پړي څوک په بل طرف څوک وایي ما وله کفن راوړی دی څوک وایي ما وله راوړی څوک وایي زه وله پیټۍ جوړوم څوک وایي سترګې غړېدلې دي څوک وایي دا رنګ یې تور شوی دی دا خبرې را باندې خلکو شروع کړي زه مړ یم زما کټ اوچت شو خلک وایي تیز تیزي مه وړئ په قلاره قلاره یې وړئ موتو قبل ان تماتو نبي علیہ السلام وایي د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې ځان مړ تصور کړه چې زه مړ شم او ما باندې چې د پلانکي پیسې وي ما چې د پلانکي نه ځمکه لاندې کړې وه او ما سره خو حساب شروع شو او ما خو د هغې پیسو فکر نه و کړی په ما خو قرض دی په ما خو پردی حق دی اوس پسې چل کوم او قبر ته یې کوز کړم او حساب شروع شو د الله دربار کې مې حاضري ولګېدله ملایک راله لاړل ناشنا مخلوق را باندې راغی نه مور شته او نه خور شته او نه پلار شته ځان ته اخرت یادو ځان ته اخرت یادو
نبی علیہ السلام فرمائی کہ ما تصپت دکدا تاسو تمعلوم شو لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، خندا بډیره کم کوي او جړه بډیره سیوا کوي. ستاسو چې خندا سیوا ده او جړام کمه ده کامیاب نه یې. اله به کامیابیږي چې د دې سترګې نه اوښکه ډیره بهیږي، جړه ډیره شي او خندا کمه شي. او دویم نبی علیہ السلام فرمائی چې په کوم سړي باندې د الله په لار کې دوړه ولګېده که نه، په دې وجود یې دوړه ولګېده فی سبیل الله، په لاره د الله کې وتلی و او په دې وجود یې دوړه ولګېدله، په دې وجود یې دوړه ولګېدله. نو دا دوړه چې دا نشي جمع کېدی. غبار جهنم، دخان جهنم، دا لوړه دا په ده باندې چې کومه دوړه لګېدلې ده دا د دوړې د جهنم سره نشي جمع کېدی. ښه چې د الله په لار کې په چا دوړه ولګي نو دا وجود الله جهنم ته نه غورځوي، په دې د الله په لار کې دوړه لګېدلې ده نو په دې به د جهنم لوګې نه لګي چې په کوم وجود باندې د الله په دربار کې د الله په لار کې ان وختونه ولګو، د الله په لار کې سفر شروع کړي، د آخرت فکر شروع کړي، ځان له د آخرت ګټې شروع کو. عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نه چا تپوس کو وی حضرت ژوند دې څنګه تیریږي؟ وی نیم په ریل کې او نیم په جیل کې. وی نیم مې په ریل کې ووته د دین دپاره سفر کوم، خو چې د ریل نه کوزېږم نو نیولی یم. وی نیم په ریل کې او نیم په جیل کې. وی نیم عمر په ریل کې لاړو، نیم عمر مې په جیل کې لاړ، بس ژوند دې تیر شو. یو ورځ دې جیل که کنه په جیل کې تلاوت شروع کړ، چې په جیل کې د قرآن تلاوت شروع کړ. یو انګریز پسې راغی، شاه د طرفه وله په ملا لاس نیو، عطا الله شاه اے عطا الله شاه بس که نور دا تلاوت مه کوه، په ما کې دې د جړا طاقت نور ختم کو، زه نور جړلی نه شم. چې هغه تلاوت شروع کړ دلته انګریز په جړا شو، پرېوت د جړا د وجې نه، جړا پکې طاقت ختم کو. نو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه په ملا لاس کې خود وی حضرت بس کا په ما کې د نور د جړا طاقت ختم کو. دا خلقو دا د آخرت دپاره ټولې سفر وي، یا جیل دی او یا ریل دی. وي نیم عمر په جیل کې لاړو او نیم په ریل کې لاړ. دا ژوند دی دا تیریږي. ښه بس چې پس د الله په لار کې تیر شي نو بهتره وي. ښه چې د الله په رضا کې تیر شي نو بهتره وي. یو ورځ تقریر کو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه، چې تقریر شروع کو نو باران راکې شو. داسې بره باران ته وکتل، وی بارانه یا تو ورېږه او یا به عطا الله شاه ورېږي. وی دواړه نشو ورېدی. ښه خو تا ته ضرورت ډېرې، ستا ضرورت ډېرې، خو ته وورېږه زه بس کومه، او که زما د تقریر ضرورت ډېرې نو بارانه ته ودرېږه. وی چې داسې بره وکتل اوس خبره کولو سر یې کته کولو ایکدم باران ودرېد. او ماسخوتن تقریر شروع کو، د ساره پورې قوم ته تقریر کوه. خپل وجودونه او خپل بچی او دنیا هر څه د الله د دین نه قربان کړل. شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله کفن ورکو، مونږ خو صرف آسان کاردارې چې مجلس کې کینو د علماو لږ بد ووایو قدرې صرف، بس چې یو څو لکۍ پورې وتړو، ښه یو څو تصویرانې په فیسبوک ورکو، بس دغه هم کار دی قدرې، صرف دغې ته ناست چې عالم نه په دې ځای تصویر کټ کوو صرف، او عجیبه ظلم دا کوو چې دا پګړۍ پکې راولو، نو په دې ځای د عالم تصویر کټ کوي او په خر پورې تړي. صرف دا کار دی، دا د نوجوانانو کار دا دی، کار د علماو توهین د دې کار دی. کار زه ما سره کېنه ما سره لږې خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چاوله غسل ورکو، نو هغه کسانو ګوره که نه چې وایي شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجود یې زخمي ټوټلي وجود زخمي، ټوټلي وجود. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل نه اوچته کړې، دا دیسي چل کړی، دا چل دیسه کړی. ته صرف کېنه بس یو څو پشموزې پورې تړه په فیسبوک، بس تړه یې پورې ته دغه تړه او بس مونږ به صبر کو، بس مونږ دا علما به صبر کو، ته یې تړه. یو ورځ به راځي انشاءالله که خیر، انشاءالله او به یې ویني که خیر. نو چې غسل یې وله ورکو دا وجود یې ټول زخمي نو دوی وایي چې دا ولې زخمي دی؟ وی دا تپوس په د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه وکړو، شیخ العرب والعجم، دا هغه نه به تپوس وکړو، دی شاګردو دی ورسره په جیل کې و. نو چې د حسین احمد مدني رحمت الله علیه نه تپوس وکړو، هغه ورته وی دا زما د استاذ رازو په ژوندانه مې نو ښکاره کړی، خو ما دی چې کله په جیل کې و که نه ما به دلې اوبه ګرمولې، د شپې به حسین احمد مدني رحمت الله علیه اوبه داسې په وجود پورې ونیولې داسې چې د تهجد د ټیم براتونو د اوبو هغه یخوالی به یې مات کړی، حضرت ته به یې پیش کړی هو ته په دې تهجد وکړه. دا علما پېژندلي دي، دا د علماو ماضي کتلې ده
صرف اسی خبرې کوي. یو ورځ چې حسین احمد مدني رحمت الله علیه اوده پاتې شو چې اوبه حضرت ته پیش کړي شیخ الهند ته. هغه اوبه یخې وي. وی حسین احمد دا اوبه یخې دي. وی دا اوبه هره ورځ یخي حضرت. دا تاسو چې په تړ مو اوبه اودس کوئ دا حضرت ما په خپل وجود پوری نیولی نو زما د وجود گرمایش دا یخ مات کی زی تعالی درکم. وی ما نه به دې کله ناکله جدا کو په جیل کې ها توري اوبه اسیر مالټا تپوس کوي تپوس چې دا په کوم جیل کې وی دې به ما نه کله ناکله جدا کو نه چې دې به واپس راغی دا رنګ به زیړ شوی ما ته ورځ تپوس کو چې دا رنګ دی ولې زیړی حضرت چې تا ما نه جدا کې ارادي ولی نو رنگ دی زیړ شوی. ما ته وی چې حسین احمد ما چې تا نه کله بوزي لکټې مو شي پتا د سوي غوخي بوی لګي د غوخي بوی در ترازی ما چې او وی چې دا مال ریمانټونه راکې دا زما د غوخي بوی تا ترازی هم خدا راز به مخکاره کینا زما په ژوندانه به دا راز نه ښکاره کوي. نو چې حسین شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی دا دله په جیل کې ریمانټونه ورکول ځکه دا زخمی وجودي قبر ته وړي. ځان له خو اخرت آباد ک کنه دنیا خو اسی دنیا را المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دا یو خبره مسلمه یاد کوي مسلمه تاسان سره ویلی کوي په پرچیو کې دی وای دا یو خبره د کړي وا یاد ساتي چې د علماء توهین مکوي. کاغه په هر میدان کې دي خدا عالم توهین مکوي. دا په دنیا کې د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباہ او برباد کول دي. آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماء نم د لاسونه راون غاړي دا درته کلکه خبره کوم غره سبا بجاړي په دې دنیا کې بجاړي چې دا وس کړیو نو د علماء د توهین د جبر راون غاړي لاسونه راون غاړي خپل بچی راون غاړي. وای علماء د قوم خیر خوا دي. په دې منبر چې څوک کینی کنه دا د قوم بدخوا کې دي چې په دې منبر کې نه مو تاسو ته غلطه خونه وکم زه به خدای له څه جواب ورکوم چې په دې مصلی ودرېږي او قوم ته غلطه خونه کوي دی به خدای ته ودرېږي کنه. دا مصلی د چاوه دا منبر دا د حسنینو د بابا منبر دی. دا د چا منبرو دا د هغه حسنینو د بابا منبر دی چې یو میاش پتی دشمن لري وروب په ورزید وی نبی علیہ السلام را ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو د نبی علیہ السلام نو سیر راغی وی کوش زما د بابا د منبر نوی ته ولی زما د بابا په منبر تقریر ک اترا کوش وی دا خبره درته چا کړی نه خپل خبره د زما د بابا منبر نه لري خو قربان د صحابهونه. نبی علیہ السلام منبر چې 3 پاونه وخا نو نبی علیہ السلام په دې 3 پاونه کې نصبر نو چې کله وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په 2 پاونه کې نه د مرګه پوری په 3 پاونه نه دی ناس خاوی په دې امام الانبیاء ناس او چې هغه وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په 3 پاونه کې نه په دې 2 ابوبکر صدیق ناس وخا دسی ادب او احترام صحابه ویزوخه چې تقریر پې کوه دا بیا کېناست تقریر شروع کو خلقو ته وی دا راکوز ځکه شومه چې د چا د بابا منبر وغه راته وي چې مه کوه پې تقریر دې راکوش اوس راته بیا وایي چې زه کوه پې چې بیا د حسنینو د بابا منبر دی بیا به پې تقریر کومه دا د حسنینو د بابا منبرو دا امانت دی څنګه چې ستاسو نه تپوس کېږي داسې به زمونږ د علماو د دې منبر هم تپوس کېږي ښه د دې مصلي برانم کېږي. الله دې مونږ له اول د عمل کولو توفیق راکړي. قیامت کې به یو کس د کلمې به بار پرتی او دی به په دې سي ګرځي په کلمو به دې سي ګرځي غیر چا پیر خلق مولا راشي به چې هغه نه وي هغه مونږ ته چې به دې خېخي خبرې کوي ته خو هغه نه وي مونږ ته چې به دې دا کوي او دا مکوي دې ورته هغه یې مکنه التقریرونه چې به دې مونږ ته کول هغه نه هغه یې مکنه نو دا ولې دې ورته ما به تاسو ته وی او په خپل به مې په عمل نه کونن مې دا حل خدای زمون عمل نسو کې خدای مون خوایو خدایا د دې خلقو چې په مون علماء کوم ګمان دي خدای مونږه هغه شانت جوړ کې خدایا دی وې دا نیکان دي خدایا د دې نیت دالي خدای مونږ دې ته مختورن کین په دنیا او په آخرت کې خدایا مونږ باندې دې حالت مراول